د قلندر ولسوالۍ ته راغلي یو. دلته هم پوهنتونونه په عذابېږي که نه، دلته دغه لمر وي، ګردونه وي، د موټرو شور وي، دې نه په عذابېږي نه. اختر دلته مونږ تېر کړو، خوشحاله وو ځکه چې د خپل وطن دنده د دنده اجرا کړو. خو شکر خلک مثلا په دغه لاره باندې یو څوک تېرېږي که نه، په غلط لاس کې در باندې راشي، هغوی سره به ستاسو چلند څه ډول وي؟ چې موږ په سر باندې څه کېږي، موږ د تاسې امنیت د ستاسې ساتنې ته 4 ساعته آماده یو. په دې ولس ته مې دا پیغام ده چې بېغمه ډاډه واوسېږئ. کومه ستونزه چې ده دا کومه د جنګ انتقامي جنګونه دي یا پاکستان لخوا موږ باندې کومې حملې دي، دې ته الحمدلله زموږ سرتېري دومره آماده ولاړ دي، دومره په شوق و مینه محبت ولاړ دي. اکثریت وخت ما سره ملګري وي چې خدای پاک کاشکې موږ باندې غږ کړی، ما نوم یې لیکلی وای. غواړو چې دلته د یو بل تن سرتېري سره هم خبرې ولرو. کورنۍ یو ځای اخترونه لمانځي، دوستان ملګري سره راټولېږي. تاسو به په اختر کې همدلته اختر تېروئ که ځئ؟ نه الحمدلله خلک بیخي آماده دي، انشاءالله ښه جوړ دي. نظام سره مجاهدینو سره ډېر ښه رویه موږ طرفه او د دوی طرفه انشاءالله کوم مشکل نه. قدرمنو لیدونکو،